السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زما خوږو ملګرو، دوستانو، مشرانو، عزیزانو، قدردانو، امید لرم چې ټول به ښه یې انشاءالله. الله مو ښه ساته. نن سبا خلک دا تپوسونه کوي او رنګونه هم کوي، دا مسایل دي په کور کې، پریشانۍ دي، ناچاقي ده، بې اتفاقي ده په کورونو کې. د دې څه حل وی پکار دی. د هغې دپاره یو اسانه مجربه وظیفه ده. که چېرې دا ملګرو اپناو کو، په دې باندې عمل وکړو او د دې وظیفې ورد جاري وساتلو، نو انشاءالله العزیز د الله په فضل سره دا مسائل، دا پریشانی دا به ختم شي. نو د هغې دپاره قرآني یو وظیفه ده چې هغه په اسانو الفاظو کې لیکلي شوي ده او قرآن مجید کې اخیری 10 سورتونو کې موجود ده چې هغه سوره قریش دی. لإیلاف قریش ایلافهم رحلة الشتاء. دا سورت څوک چې په کور کې ساري یا د ماښامي 101 ځلې 101 مرتبه څوک چې دا لولي، د دین اول درود شریف ولولي 1 ځل یا 3 ځل یا 5 ځل، نو دا وظیفه به وکړي. سوره قریش 101 مرتبه دا به ووایي او دا به په اوبوم دم کې هغه اوبه کور کې هم اچولی شي او څکلی هم شي. د هغې نه پس به دعا وغواړي، انشاءالله 21 ورځو پورې دا عمل جاري وساتي. الله رب العزت به کور کې دا پریشانۍ، دا مصائب او دا تکلیفونه او دغه ناچاقي او دا بې اتفاقي الله به په مینه محبت او اتفاقۍ سره بدل کی. الله رب العزت دې زموږ ټولو ته چین او سکون والا زندگی را نصیب کی او الله رب العزت دې د ټولو په کورونو کې خوشحاله او اتفاقی نصیب کی. امید لرم چې الله رب العزت به تاسو او مالا انشاءالله په دې باندې عمل کولو توفیق را نصیب کی. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.